عمر رضی الله عنه ویلي و اے خلکو حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و نن د ځان سره حساب وکئ مخکې د دې نه چې تاسو سره حساب وشي نن ځان ته ویوا نفس ته ویوا چې تاسو د الله لپاره کړی دي نن نفس ته ویوا چې تاسو ځان د جهنم نه بچ کړئ کنه جنت دې ځان لګټلې وکنه نن نفس سره دا حساب کول پکار دی قران کې مل رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده الله ويا ايها الذين امنوا اې د ایمان ولو د الله نه ویریږي ولتنظر نفس ما قدمت لغد الله وای نفس دی وګوري چې د سبا لپاره څه کړی دي چې سبا په دمانه مرګ راځي الله وای نفس دې ته سوچ وکي ار نفس دی وګوري ما قدمت لغد د سبا لپاره تاسو کړی دي سبا لپاره باندې مرګ راشي سبا لپاره الله ته وړي الله وای ار نفس دی فکر وکي ودی ګوري ما قدمت لغد د سار لپاره څه کړی دي سبا لپاره څه کړی دي د دې وجه حدیث کې راغلي دي ليس يتحسر اهل الجنه یو شی نشته دي چې جنتین هغه پس ارمان کوي او هغه پس خپي مگر هغه زندګي او هغه عمر پس به جنتین خپي چې په دنیا کې ته هغه عمر اس تیر شوی په غیر د ذکر او په غیر د نیک عمل نه سوچ خبره ده جنتین به په هغه عمر پس خپي په جنت کې چې کوم ته په دنیا کې اس تیر شوی دی نو دا هغه چا به څه حالي چې عمر ټول د الله په معصیت او په نافرمانی کې مصرف شو دا هغه چا به څه حالي جنتین خو هغه عمر پس ارمان کوي هغه ټیم پس ارمان کوي چې کوم ته په غیر د نیک عمل نه تیر شوی دی نو دا هغه چا به څه حالي چې دا عمر ټول د الله په نافرمانی کې تیر کړی دی چې هغه به څه جواب الله ته به ورکړي نن کوم تاسو ځوانان وګورو دا کوم چې نوې ځواني ته رسیدلی نن د دې عمر په څه کې تیریږي نن د دې عمرونه په غب شپونو کې تیر شو په ډیران کې بناسي خو لیکن غب شپونه بلګي دا به نه تنګيږي خو لیکن شراغ دلته د عالم درس کې نه است د قران درس کې نه است جمعه تراغه دا بدل تنګيږي ته د څه لپاره پیدا یو تاخته پڅ کې ځوان به فلم ته بناسي د انډیا او د دې کوپری فلمونو تبا درې څلور غنټه دا نه سي وستنګيږي بنا خو لیکن چې د قران درس ته کېني په دا به تنګيږي نن زمونږ نفسونو ته د سرطان او د پالج او د غټو غټو بیمارانو نه غټه غټه بیمارانو لګیدلې دي خو لیکن موږ په ځان باندې نه پوهیږو کله به پوه شو کله چې ملک الموت راغی روح ران اغسطه اله به موږ پوه شو اوس موږ نه پوهیږو د وجه علماء وی وما لميت بجرح من اعلام کله چې انسان مړ شي نو کدی ته ارڅومره زخمونه څوک ورسي دا مړ په زخم په درد باندې نه پوهیږي نن موږ مړیو من ته د الله خبره د رسول خبره هیڅ خبره نه ښکاری ځکه زمونږ نفسونه مړه دي زمونږ نفسونو ته د سرطان او د غټو غټو بیمارانو نه غټي بیمارانو لګېدلې دي موږ نه پوهیږو کله به پوه شو چې کله ملک الموت راغی